حامد کرزي او زلمي خلیلزاد د خیبر جرګې په اړه تازه نظریات خپاره کړه. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي خیبر کې د پښتنو د قامي جرګې له پریکړه لیک ملاتړ کړی او د هغې غږ ستاینه یې کړې چې افغانستان کې د نجونو تعلیم لپاره پورته شوی دی. حامد کرزي د سیمې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دې جرګې د جوړولو لپاره د منظور پښتين د نه ستړېدونکو هلو ځلو او د مشرانو او ولسونو له ګډونه مننه کړې. بل خوا د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمي خلیلزاد د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر د لوی جرګې جوړېدا یو هیله بخښونکی ګام وباله. خلیلزاد دا خبرداری ورکړه چې د پاکستان د حکومت په ځانګړې توګه د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم غبرګون به د جرګې په اړه منفي وي.